د وقاص رضا چې ښځه چې ونه د هغه تعلق د سوشل میډیا سره و ماډرن جنۍ وه او هغه چې کله د وقاص رضا سره واده وکړو یو څو ورځې پس چې دی نو د وقاص رضا ته چې دی نو ډیمانډونه کېښودلو ویل ته به داسې چل وکړې که نه چې ماله به جدا کور واخلې جدا کور په رن باندې ماله واخلې او زه چې دی نو په هغه کې به اوسېږو دواړه او وقاص رضا چې دی نو هغه ته عجیبه عجیبه ډیمانډونه کېښودلو وقاص رضا چې دی نو دا واده په خپلې مرضۍ باندې کړی دی او مور پلار چې دی نو د دغه جنۍ نه وه خوښه و دې چې دی نو په خپل مرضۍ باندې واده کړی دی او دې خپلې مور پلار ته ویلو زما دا ښځه چې ده دا چې زما څومره عزت کوي دومره عزت بس تاسو هم کوي هغه چې کومه عجیبه ډیمانډونه کېښودلو د وقاص رضا چې کومه مور پلار دی دی هم نه خوښېدلو او دی ابادي شولو او دی ویل چې اوس نوې کومه زندګي ده نو داسې قسمه زندګي به زه تېروم او د مخکینو خلکو په شان زندګي به زه نه تېروم ته ماله جدا کور واخلې او جدا په هېڅ شرط کې به زه زندګي تېروم وقاص رضا خو خپلې مور پلار ته ویل چې دا به دومره عزت تاسو هم کوي څومره چې زما عزت کوي خو هغه شانتې خو ونه شوله که نه د هغه نه پس چې نو وقاص رضا ډېر زیات پریشانه شو او هغه ډېر زیات خفه شو ځکه چې زما ښځه چې ده نو زما نه مني هغه چې کومه ډیمانډونه ږدي او زما د مور پلار نه ما جدا کوي وقاص رضا خو دا غوښتل که نه چې زمونږ دا ټوله فیملي چې دی نو دا به یو ځای ژوند تېروي او په خوشحالۍ سره به ژوند تېروي خو نه د هغه ښځې داسې نه غوښتله هغه سوشل میډیا سره تعلق ساتو ماډرن جنۍ وه د هغه نه پس چې دی نو وقاص رضا چې دی نو هغه هم ډېر زیات تنګ شو په اپس نه چې دی نو په خپل فیملي ګروپ کې چې دی نو میسج وکړو د هغه نه پس ځان یې ختم کړو چې خلک ورغی نو هغه د دنیا نه رخصت شي او د ښځې په وجه چې دی نو وقاص رضا اس دنیا سے رخصت हो गया هغه د دې دنیا نه لاړ په دې باره کې تاسو څه وایئ یاره چې داسې قسمه ښځې مه راولئ موږ تاسو ته په دې ویډیوګانو کې ډېر زیات وایو چې داسې قسمه ښځو سره واده مه کوئ چې ستا د مور پلار نه مني مور پلار چې خلکو له یوه جنۍ کوي نو هغه اول ګوري که نه چې دا جنۍ چې ده نو زما بله ورځ عزت کوي که نه کوي زما د زوی عزت کوي او که نه کوي نو هغه ښځه خلکو له اخلي نو نن سبا چې دی نو لو سټورۍ دي او جنۍ چې ده نو بیا هغه د هلک نه نه یېرېږي بلکل چې جنۍ څه وایي نو هغه وله هلک مني ملګرو موږ چې وایو چې د عشقونو نه ځان ساتئ نو هغه دا وجه وي که نه نن سبا عشقونه وشي او بیا ورسره خبرې په ټلیفونونو باندې کېږي دا ښه خبره ده چې خپلې ښځې سره خبرې کوي خو بل طرف ته چې دی نو هغه بیا ستا عزت نه کوي چې کله راواده شي او هغه چې دی نو بیا داسې کارونه کوي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی ملګرو دا د وقاص رضا چې دی نو کهاني وه د هغه د ښځې